ای عایشې درې ځایونه داسې دي چې سړي ته پکې یوازې خپل ځان یاد وي. که یو انسان دا غواړي چې زه د الله مرسته په لاس کې واخلم نو دی د اخلاق ښایسته کي. عایشه بیبي ورته وایي آخرت مې رایاد شو. وی تړئ او بیا جهنم ته وغورځوئ. دې وخت کې به آواز په دوی باندې وشي د داسې خلکو دپاره لویه بدمرغي ده، د دوی دپاره تباهي ده او داسې تباهي د دوی دپاره چې د دې نه وروسته یو قسمه نیکمرغي او خوشبختي به دوی لره نه وي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعمالو د میزان یعنی د اعمالو د تللو په اړه ده. الله رب ذوالجلال دې زمونږ او ستاسو د ټولو د نیکۍ تله درنه ولري او الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د بدو اعمالو بدو کردارونه او د بد اخلاق نه د بد وینا او د پوچې وینا نه او د یو مسلمان د دل آزارۍ نه په امان او حفاظت کې وساتي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې د اعمالو تلل بیا پاغي کې په خلاص باندې ورکړه د اعمال نامو او په چپل اس باندې ورکړه دا ټول شته ده. انسان د دین غافل نشي، نصیحتانه خبرې کوي. ځکه چې الله رب ذوالجلال سوال او جواب د خلکو سره وکي. دا غې نه بعد به خلک په دریو ډلو باندې ویشلی کېږي غټې. یوه به داسې ډلې وي چې هیڅ قسمه نیکۍ به نه لري، د دوزخ حقداره به وي. نو بیا چې په دریو ډلو باندې وویشلی شي، اولنۍ ډله به داسې وي چې دوی سره به هیڅ قسمه نیکۍ نه وي. د دوزخ لایق خلق به وي. داسې به یې راپورته کړي لکه څنګه چې باز یو خپل ښکار پورته کوي. او بیا د هغې نه بعد به فیصله پې داسې وشي: خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الله جل جلاله به وی وینیسئ، وی تړئ او بیا جهنم ته وغورځوئ او په هغې رسیګانو باندې وتړئ چې هغې کې بیا اووه زنځیرونه د تړلو نور دي. یعنی معنا دا کنایه د دې خبرې ده چې کلک پلک یې وتړئ چې ونه خوځېږي.
کلک پلک یې وتړئ. نو بیا به د هغې نه بعد چې دوی باندې کله فیصله وشي چې دوی جهنم ته وغورځوئ، نو جهنم ته به وغورځېږي، خو دا اور به پې داسې تاو راتاو شي لکه څنګه چې په ښکار باندې ښکاري ځناور راتاو شي او هغې خپل ښکار په مزه مزه باندې خوري، یو خوا کشکاږي او بلې بل خوا کشکاږي. په دغسې شکل باندې به دغه جهنمي جهنم ته وغورځولی شي. هلته به بیا د جهنم فرښتې به کشکاږي منځ د جهنم ته. دې وخت کې به آواز په دوی باندې وشي د داسې خلکو د پاره لویه بدمرغي ده، د دوی د پاره تباهي ده، او داسې تباهي د دوی د پاره چې د دې نه وروسته یو قسمه نیکمرغي او خوشبختي به دوی لره نه. خو نیکبختي به څه راشي؟ دوی خو لاړه جهنم ته داخل شول. یوه بله ډله به داسې وي دویمه چې هیڅ قسمه ګناه به یې نه کړي، د ګناه نه به یې ځان ساتلی وي، صغیره کبیره، اشارتن دلالتن نصن، یو قسمه ګناه به یې نه کړي. نو یو آواز کوونکی به آواز وکړي، هغه خلک د ټول را پاسېږي چې په هر حال کې د رب العالمین جل جلاله حمد او ثنا ویله، د الله رب ذوالجلال حمد او ثنا یې ویله. داسې خلک را پاسېږئ. دوی به را پاسولی شي دغه خلک، جنت کې به داخل کړی شي، ځکه دوی نه خو بدي شوې نه ده. نو جنت ته به رب العالمین جل جلاله ور داخل کې. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو نصیبه وګرځوي. بل آواز به وشي چې داسې خلک هم د دوی سره را پاسوئ او جنت ته داخل کوي چې کومو خلکو د شپې تهجد کاوه، د تهجد لمونځونه کول، دغه خلک هم را پاسوئ جنت ته داخل کوي. بیا د دې سره بله ډله به هم را پاسولی شي او جنت ته به داخل کړی شي. هغه خلک چې د دنیا تجارت راکړه ورکړه کړی وي مګر د الله ذکر د یاده نه وي ایستلی، د الله ذکر کړی وي. د الله ذکر همیشه کړی وي. دوی دم د دغه خلکو سره جنت ته ور داخل شي. بیا به آواز وشي داسې خلک چې هغوی اخلاق حسنه لري، ښه اخلاق لري، دغه خلک هم د لاسه ونیسئ او جنت ته ور داخل کوي. اخلاق بهترین ثمره ده، بهترین اسلحه ده او بهترین سبب ده د جنت د دخول د پاره. که یو انسان دا غواړي چې زه د الله مرسته په لاس کې واخلم
نو د اخلاق خیسته کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نه پختنه کیږي بهترین په اعمالو کې څه شی دی چې انسان جنت ته داخلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي اغا اخلاق دی. اخلاق لویه زبردست اسلحه ده او د شیطان د ختمولو دپاره بهترینه ذریعه ده. خیر دی که چا در سره بد وکړه ته ورسره ښه کوه. خیر دی که چا درته کنځلې وکړې ته ورپسې بدرد مه وایه، ځکه اخلاق د رسول الله مبارک نه پاتې بهترینه میوه ده. الله رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ته د لوی اخلاق خاوند دی. مشکات کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه. حلال نه دی یو مسلمان د پاره چې د بل ورور مسلمان نه یا د بل خور مسلمان نه د درې ورځو نه زیات بغض ساتي او کچا اوساته رسول الله مبارک فرمایي چې مړ شو جهنم ته بځي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خپل امت د دین آگاہ کړی دی او امت ته دا نصیحت کړی دی نو بهترین او عظیم ترین اسلحه د جنت د دخول د پاره هغه اخلاق دی. قرآن عظیم الشان فرمائی قرآن عظیم الشان فرمائی ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم. تا د بد خبرې جواب په خو الفاظو باندې ورکوا فایده او ثمره به دا وي چې ستا یو دښمن به ستا ګرم دوست وګرځي. خیر ده یو انسان بدرد در پسې وایي مشکل نه لري ستا په عزت کې کمی نه راځي وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ګوره آخرت کې لویه ګټه ده که نه چې دوی سره هغه خلک هم راپاسئ او هغه خلک هم ورسره راپاسېږئ کومو خلکو چې د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل دښمن معاف کاوه. څومره لویه خبره ده. الله دې مونږ تاسو کې دغه ماده پیدا کړي. دا څومره چې د صفات مادي دي الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو کې دا په اعلی او کاملې درجې سره پیدا کړي. دریم قسم خلک به پاتې شي او دوی به ډېر زیات دي د ټولو نه. د هغې خلکو نه به هم زیات وي چې هغوی ګناهونه کړي د ټول. د هغې خلکو نه به هم زیات وي چې هغوی نیکۍ ډېرې کړي. دا درېیمه ډله ده دا په ټولو زیات دي. دا کم خلک دي؟ وی دا هغه خلک دي چې د دوی به نیک اعمال او بد اعمال سره ګډوډ وي. د دوی نه به پټي مګر الله رب الجلال نه به پټ نه. الله رب الجلال ته خو ښکاره دي. او بعضې علما لیکي د دوی په اعمالو کې به نیکي ډېره وي او بدي به کمی. او بعضې خلک به داسې وي چې هغې کې به نیکي ډېره وي بدي به کمی. رب العالمین جل جلاله به دا خلک بغیر د حسابه نه پرېږدي. ځکه مخکینۍ ډلې سره حساب ځکه ونه که چې هغه واجب الجهنم خبره اخلاصه وه. دا دویم جنت ورلره واجب و جنت ته لاړل. اوس دا دریم قسم خلک دی سوال جواب ته ضرورت لري. الله تعالی به سره حساب کوي خو بیا به هم سره د دې الله تعالی به خپل احسان د عفو په محال باندې او د انصاف د ثبوت دپاره به الله تعالی په دوی باندې بیا هم رحم کوي. عمل نامې به راوالوځي.
نیکی بم پکې لیکلی او بدایم د عملونو د پاره به د طول یو ترازو لګیږي د خلکو د سترګو په وړاندې به تلل د اعمالو شروع شي. الله اکبر. الله دې زمونږ او ستاسو په ټولو حال باندې رحم وکړي. الله تعالی دې په هغې ورځ کې په هغې جهان او په دې جهان په دواړو کې د مونږ او تاسو ټولو باندې پردې راواچوي. دا به څومره سخته خبره وي چې یو انسان خپل اعمال نامو ته ودرېږي او الله تعالی ورسره حساب کوي او تلل کوي او د دې دومره مخلوق مخکې انسان ناکامه راشي. دا څومره لویه خبره ده، څومره لویه شرمندګي. د خلکو سترګې به دې خبرې ته وي چې اوس به دې ته عملنامه په خلاص ورکړی کېږي که په چپا. نو ټول خلک به د دې عملنامې د تلې د ډنډې ته ګوري چې اوس به نیکۍ طرف ته درنه شي او که بدۍ طرف ته. علما لیکي دا ډېر ویرونکی حالت دی، ډېر ورخطا کوونکی حالت دی. حسن بصری رحمه الله فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حالت کې ناستو چې د رسول الله مبارک سر مبارک د عائشې بیبي په غیږ کې پروتو. سترګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوبولې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله سترګې مبارکې ورغلې د عائشې بیبي د سترګو نه اوښ کې راوغورځېدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ مبارک باندې. رسول الله مبارک راویښ شوی ویل عائشې ولې جاړې، څه دې جاړئ؟ عائشہ بیبي ورته وایي آخرت مې رایاد شو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به په ورځ د قیامت کې خپل کور والا یادوئ؟ الله. عائشہ بیبي په دې باندې ملا نه تړي چې زه د پیغمبر بیبي یما، بلکې ورته وایي په ورځ د قیامت کې تاسو خپل کور والا یادوئ؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک کو فرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کو فرمایل په هغې ذات مې د قسم وي چې زما نفس د هغې په واک کې دی. ای عایشې درې ځایونه داسې دي چې سړي ته پکې یوازې خپل ځان یاد وي، بل څوک ورته نه یادېږي. کله چې د اعمالو د طول دپاره تله کېښودلی شي دغې وخت کې به انسان ته نور هېڅوک هم یاد نه وي. الله. هر څوک به خپل ځان باندې به وي، هر څوک په خپل حالت کې به وي. ځکه انسان دغې وخت کې ګوري چې د نیکۍ تله مې درنیږي او که د بدۍ. دویم نمبر د عملنامو ورکولو وخت کې انسان ته بل څوک یاد نه وي چې اوس به عملنامه په راسته لاس راکوي که دا به په چپه لاس باندې راکوي. دا دویمه موقع ده چې ډېره سخته ده. انسان ته دې وخت کې هېڅوک یاد نه وي بغیر د خپل ځان نه. دریم نمبر پولیس رات باندې چې کله خلک تیریږي، پولیس رات باندې د تیرېدو پر مهال باندې انسان ته هېڅوک هم یاد نه وي. هر سړي سره د ځان فکر وي، هر سړی په خپل ځان وي. وجه دا ده چې دا درې ځایونه ډېر سخت دي. دې درې ځایونه کې انسان ته بل څوک یاد نه وي بغیر د دې نه چې انسان ته خپل ځان یاد وي